صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة الذين هم أهل الفضل والعدالة وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. سورة سبا دویشتم سپارہ او شلم نمبر آیت. پدی آیت کی اللہ جل جلالہ اسباب د گمراہی بیانی کرے چی اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام پیدا کو ټول فرشتے را جمع کړي دا ابلیس د جناتو د جنس نه دی او د جناتو نه خو ډیر زیات عبادت گزارو د الله نه درخواست کړو چې مال دلته فرشتو سره د عبادت کولو موقع راکړه نو د فرشتو سره به یو ځای د عبادت کو. بعض خلک دا خبره کوي چې د فرشتو استادو د دې خبرې څه ثبوت نشته او نه څه دلیل شته نه څه اصل شته خو بهر حال د فرشتو سره او د فرشتو سره به یو ځای د الله عبادت کوي یعنی د فرشتو مرګره کله چې الله جل جلاله حکم کو د سجدي نو دغه د فرشتو سره موجودو نو چې کوم حکم فرشتو ته شوی او هغه حکم دته هم شوی خود د فرشتو سجده وکړه او د سجدینا انکار کو دی ولاړ پاتې شو نو الله جل جلاله داغه حکایت داسې کې ابا واستكبر وكان من الكافرين دی انکار کو ځان لوی وګڼو د کافرانو نشو یا مخکې د الله په علم کې د کافرانو نه وو. بیا الله جل جلاله د تاسو دا مونږ کې چې دوه سجدي د دې حکمت داري چې فرشتو کړه آدم علی السلام ته د الله په حکم سره سجده وکړه کله چې هغه سر راوچت کو چې ابلیس سجده نه ده کړې نو به طور شکریا هغه یو سجده بل وکړه نو دا دوه سجدي الله په مونږ کې سکړي او مسلمانانو په خپل بندګانو باندې هغه لازم کړ. بیا الله جل جلاله د ابلیس ته تاسو چې ما منعک ان تسجد تسجد منع کړی چې تا سجده کړې لما خلقت بيدي چې کوم ما په خپل لاس باندې پیدا کړ یعنی آدم علی السلام ته سجده ولې ونه کړه ما منعک سجد منع کړی هغه ورته ویلو وی خلقتني من نار وخلقته من طين بحث شروع کو مناظره شروع کړه کو الله په ګوره د مناظره چیلنج ورکړم ورته وی تاسو د سن پیدا کړم د اور نه او د خاورینه ګوره علما وی کنه وی د شیطان کې درې عین او عین سلورم عین پکې نو یو عین پکې د علم چې د عالم زکه هو په دې خبر عالمو چې زه د اور نه پیدا کړم د خاور نه پیدا کړم او
بل دې عاقل پدیو چې دې ګوره عقلی انداز سره دلیل پیش کوي منطقي انداز سره او منطق دا عقلی علم دی معقولات نه دی وی خلقتنی من نار وخلقته من طين وی زه د اور نه پیدا کړم هغه د خاورنا خاورا کې تیاره ده او اور کې رڼا ده نو عقلی دلیل الله ته پیش کړ چې عقلا اور د خاورې نه څه دی غوره دی خو ارس خو الله پیدا کړی د الله مخلوق دی اوس غوره دی اوس غوره نه دی دا خو الله ته پته ده چا ته پته ده الله ته پته نو الله پاک ورته ویل چې دا ټول زما مخلوقات دي څه د اور نه سمې د خاورې نه پیدا کړو او زه پوهېږم چې د چا کومه مرتبه ده چې څوک په کومه مرتبه کې एकदम په کوم مقام کې به एकदम کومه رتبه به ورکوم په دې خو زه پوهېږم او ته دا تقسیمونه کې نو ورته ویل فخرج فإنك رجيم ووزا تشړل دې شوی مردود نو د خپل دربار نه سکو وشړو لومبه حسد آسمانونو کې شیطان کړو د آدم علی السلام سره پزمکه کې ټول لومبه حسد د آدم علی السلام ذل قابیل کړو بهرحال د بیا الله جل جلاله ته درخواست وکړ تاسو ته مو سو عین د علم ولا عین عالم عاقل عقلی دلیل پیش کو یو بل عین عارف ولکه د عارف د معرفت نه پویا په دیوانه پویا چې الله جل جلاله چې کله غوسی نو بیام دعا قبلې او چې کله خوشاله نو بیام دعا قبلې سره د دې چې الله غوسو د غټین کې نو الله پاک ته وایي چې مالا الى يوم يبعثون مهلت راکا ترکه پوری الى يوم يبعثون اوس په دې دعا کې د چل له تاسو به زه پویوم وی مال تر هغه ورځې پورې مهلت راکړه چې په کوم ورځ به ته دا مړی بیا را پاسې تر هغه ټیم پورې مهلت راکړه نو دې عارف پویو چې را الله جل جلاله په دې ټیم کې دعا قبلینو الله ولا مهلت ورکو ورته ویل الى يوم الوقت المعلوم الى يوم يبعثون نو تر کوم وخت پورې الى يوم الوقت المعلوم یو معلوم وخت پورې تا ته مهلت دی ځکه دغه په دعا کې چل داو کچري الله پاک ول الى يوم يبعثون مهلت ورکړې نو چې په کوم ورځ باندې دا مړی بیا را پاسي دا غینه پس بیا مرګ نشته نو دغه بیا د مرګ نه بچ کېده کنه بچ کېده نو په هغه دعا کې هم چلو نو الله پاک ورته الى يوم الوقت المعلوم د یو معلوم وخت پورې تا ته مهلت ته معلوم وخت غره چې اسرافیل علیہ السلام لومبش پیلې وي هغه سره به مړ کیږي بهرحال دا درې عین پکې عالم او عاقل او عارف خصلورم عین پکې نو عاشق نو سنو عاشق وای مکتب عشق کا کیا نرالا ہے دستور مکتب عشق کا کیا نرالا ہے دستور وای اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا چې چا د عشق سبق یاد دی داغه چھٹی نه داغه چھٹی نه نو دغه عشق نو چې کله عشق یو انسان کې لکه شاعر وای وتعصل اله وانت تظهر حبه هذا العمر في القياس بديع وتدا الله نه فرمانی کې او وانت تظهر حبه او داودا کې چې زما الله سره مینه ده وی هذا العمر في القياس بديع وی دا په زماره په خپل عمر قسم وی ناشنا خبره ده وی لو كان صادقا لا تعته وی کچری لو كان حبك صادقا لا تعته کچرستا محبت او عشق رستونه وي نو لا اطاعته تابتا بدارک ول ان المحب لمن يحب مطيع ځکه محبوب د خپل عاشق سي عاشق د خپل محبوب تابعداري نو دغه عشق نو د عشق ولا عین پکې نو د دې وجه نه دیس شو نافرمانه شو مردود ځان کې عشق پیدا کول او صرف علم باندې کار نه کیږي عقل باندې صرف کار نه کیږي په معرفت باندې کار نه کیږي چې ور سره عشق نه نو تبعی عشق پکار دی عشق دار چې الله پاک سوویل سمعنا واطعنا بس مونږ اوریدل بس فورا عمل صحابه دغه درجه ته رسیدل صحابه ته چې حکم وشو نو اگر مگر کیو میو دا وبګینو بس فورا بعملو د عشق اعلی درجه ته رسیدل ځکه الله پاک وی اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون
بهرحال الله جل جلاله هغه مردود کو نو بیا چې الله ولا مهلت ورکو نو دغه پوه شو چې اوس الله مال موقع راکړه نو دماشي شروع کړه وی فبعزتك لأغوينهم اجمعين استاپ عزت می دی قسمی چې د آدم علی السلام بچی دا وز گمراه کوم دا وس کوم گمراه کوم لاحتنکن ذریته د بچو جرل بو باسم او دی خو بز پرېدم نو ټول بدل گمراه کوم لا ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم دي ته بزر اعظم ده ما د مخنا او د رستنا وعن يمين وعن ايمانهم وشمائلهم د خطر اپنا د گستر اپنا اور پسې سي ولا تجد اکثرهم شاکرین وي ته په دې کې ډېر خلک شکر گزار نه مومي یعنی اکثر په دې کې ناشکر او کافرانی او دغه حالت روان دي ټول خلک د شیطان په لار روان دي سو چې تاجر دی نو په تجارت کې دوکا کوي کو دکاندار دی په دکاندارۍ کې ټګي کوي که مثلا کدا شان نور سره ډیپټي ورته ملا شوی د خپل ډیپټي کې ټګي کوي او هر سړی د خپل وس مطابق ظلم کوي د شیطان په لار روان دي نو په دې آیاتونو کې همدغه ته اشاره ده چې شیطان وایي زما هغه خیال دغه د شیطان خپل خیال او خپل ګمانو چې زما داسې کومه نو دلته الله پاک چې ابلیس خپل ګمان رښتیا کړ ابلیس خپل ګمان او خپل هغه خیال هغه صحیح کو ثابت کو چې ډېر خلک یې سکړو گمراه کړل او الله پاک ته استثناء کوي چې د مؤمنانو حفاظت الا عبادك منهم المخلصين چې د مؤمنانو حفاظت زکم چې کوم مؤمنان دي نو شیطان نه الله پاک دغه حفاظت کوي الله پاک د شیطان نه دغه حفاظت کوي شیطان د زموږ ډیر غټ دشمن دی ډیر غټ دشمن دی الله پاک کار وایي ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وی شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی وی تاسو په دشمنی سره ونیسئ د تاسو ته وسوسې درچې کله د نیکی ټیم شي نو ټیم کې تاسو ته وایي چې تاسو بده طرف ته متوجي کی څه طرف ته متوجي کی بده طرف ته کله د باندې غم رااله نو رسومات طرف ته متوجي کی تاسو خوشحالي د باندې رااله نو مقصودی خبرونه دي اخوا اړي رسومات طرف ته متوجي کی ستا په ذهن کې دا خبره چې دا خلق بسوي کته دا کارو کو نو څوک بسوي دا خلق بسوي او دا ستا ذهن کې ناراضي مسلمانه چې الله پاک را نه خبر شي دا الله رسول خبر شي دا بالکل د ذهن نبی اوټي شیطان خپل کوشش او مهنت کوي چې دا خلق بسوي او زمون په ذهن باندې دا خبره دومره سوره شوی ده چې مونږ الله خپکو دا الله رسول خپکو خو ګوره خلق چې خپه نشي خلق چې خپه نشي او په الله قسم هیڅ سړی داسې نشته چې دا غن ټول خلک خوشاله په دنیا کې دا سړی داسې مونږ نشي خوده چې هغه ټول خلک خوشاله حالانکه هر سړی دا کوشش کوي چې زمانه ټول خلک خوشاله شي خدا کې دې نشي الله پاک وي ما خوشاله کې ټول خوشاله دي او کو زم خپه کړم تاسو خلک خوشاله ورکی مبتلا شول دا ټول بدن خپه یو زمم نه خپه ځکه الله جل جلاله سود د عشق او د محبت وعده وکي او غواده رښتونه کی نو الله پاک جبرئیل علیہ السلام ته راشه وې دا پلان کې سره دی وې د سره زما مینه ده وې ته مو سره مینه وکا جبرئیل علیہ السلام د اسمان ټول فرشتو ته وې چې ګوره پلان کې سړي سره د الله مینه ده زما مو سره مینه ده تاسو مو سره مینه وکي هغه فرشتي زمکه ترا کوشي د زمکه فرشتو ته اعلان وکي چې پلان کې سره د الله مینه ده جبرئیل علیہ السلام سره مینه ده زمونږ مو سره مینه ده تاسو مو سره مینه وکي غیر اختیاري غیر شعوري تور باندې الله پاک د خلق په ژوند کې دا انسان مینه ورچي محبت ورچي تاسو په دې مثلا په دې مقدس مکه وګوره داسې خلک چې مونږه اغه سره ملاقات هم نه کړي خو اغه سره زمونږ مینه او محبت شته مثال به تور مفتی تقی عثماني صاحب یو عالم دی نو تاسو کې دا ناس ته خلک دای شو بنې چې ملاقات سره کړي تاسو کې چا ملاقات کړي خو تاسو سره د ځلنه د ځان نه سیوا مینه ده کچری تاسو د اوس چاوي چې سبب تقی عثماني صاحب دلته تشریف راوړي تاسو به د ټول کارونه پرې او تاسو به جمعه ته سار وختي حاضری کړي دا مینه د کم ځای نه رااله ولې هغه موږ له هدي را کړی پیسې را کړی دي یا زمونږ چې صفات کړی دي نه دا هغه مینه ده چې الله پاک سره کړی ده دا هغه مینه ده چې الله جل جلاله جبرئیل علیہ السلام سره کړی دا دا هغه مینه ده چې جبرئیل علیہ السلام بیا فرشتو ته او فرشتو بیا زمونږ ژوند ته دا مینه راچولې دا هغه مینه ده
نو موږ به ګورې دا نه وایو چې خلک بسوي ځکه حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه وایي کہ چری یو سړی وایي چې لوگ کیا کہیں گے اب اردو کې بیان کړو لوگو کیا کہیں گے چې دا خلک بسوي وایي که چری په دې فتنه کې مبتلا شوي وایي بې ایمانه به دنیا نه لاړ شي او په دلیل کې به د ابو طالب قصه کوله وایي ابو طالب ته پیغمبر علیه السلام نږدې کېناستو چې چاچا جانه صرف زما په دې غوږ کې په مزه باندې ووایه لا اله الا الله محمد رسول چې بس دومره موقع ماته میلاو چې د سفارش وکړم وایي بیا به دا خلک څه وایي وایي د مکې ښځې به وایي چې د جهنم د اور نه ویرېده نو ګوره هلته ابو طالب وایي دا خلک به څه وایي نو بې ایمانه دنیا نه لاړې نو که موږ هم دا وایو چې خلک به څه وایي نو کېدای شي بې ایمانه دنیا نه لاړ شو خلک پرېږدوي بس دې ته ګوره چې زما دا کار د شریعت مطابق دی او که نه دی دا د الله او د الله د رسول د حکم مطابق دی او که نه دی که چېرې په دې قاعده باندې موږ عمل وکړو بس د شیطان د چالونو د وسوسو نه به انشاءالله موږ محفوظ یو کنې ګوره شیطان هم پرېږدي نه ولقد صدق عليهم په تحقیق سره رښتیا کړه او صحیح کړه علیهم په دې باندې ابلیس ظنه خپل خیال او ګمان فاتبعوه نو تابعداري وکړه دوی د هغه الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنانو نه وما كان له عليهم من سلطان وما كان له او نو د پاره د دې شیطان د پاره علیهم په دې بندګانو باندې من سلطان غلبا الله پاک دلته وایي چې ګوره د شیطان با په دې بندګانو څخه غلبه نه وه یعنی د سره نه څه کوړه وه او نه څوک د لاسه نیو نه سره توره وه نه سره ټوپک او تمانچه وه چې یو سړی په زور زبردستۍ باندې څه کوو د الله د عبادت نه منع کو نافرمانی طرف ته راوستو داسې څه غلبه د سره نشته دی صرف وسوسې ورچې الله پاک وایي چې دا کار موږ ځکه وکړو چا د شیطان پیروي وکړو چا د رحمان پیروي وکړه وایي دا صرف دې دپاره چې موږ خلکو ته ښکاره کړو دا خبره چې ګوره دا د رحمان په لار روان دي او دا د چا په لار روان دي د شیطان په لار روان دي الا لنعلم مگر دا چې موږ وښایو من هغه څوک یؤمن بالآخرة چې هغه یقین ساتي په آخرت باندې ممن دا بچانه هو منها چې هغه دی لدینا فی شک په شک کې یعنی څوک په آخرت باندې شک کوي یقین نه ساتي او څوک په آخرت باندې یقین ساتي بس دا خلک صرف جدا کو وربک وربستا علی کل شیء په هر څه باندې حفیظ نگران او نگهبان دی واخر دعوانا الحمد لله پیره ترجمه